أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سورة الانعام 11 نمبر آیات ده. مخکې آیاتونو کې مختلف زجرونه او تخویفات مشرکانو ته ورکړل شو. د آیاتونو کې الله رب العالمین تخویف او زجرونه ورکوي منکرینو د قیامت ته. هغه خلک چې د الله رب العالمین د لقاء او د الله رب العالمین د ملاقات نه انکار کوي، قیامت نه منکر دي، هغوی ته به زجرونه ورکوي. وروسته به مختلفې تسلیان نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي او بیا به مختلف جوابات د مشرکانو د سوالاتو وکړي. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، قد خسر الذین یقینا په تاوان کې پرېوتل هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بلقاء الله ملاقات د الله. الله د ملاقات نه مراد د قیامت ورځ ده. د قیامت ورځ دا دروغجنه ګڼي. حتی تر دې پورې اذا جاءتهم چې راشي دوی ته ساعت قیامت بغتة ناڅاپه. نو کله چې قیامت ناڅاپه راشي نو دوی به بیا ارمانونه شروع کړي. قالوا وای بدوی یا حسرتنا ای افسوس دی مونږ لره علی ما په هغه څه فرطنا چې کوتاهي کړې ده مونږ فیها په باره د قیامت کې. په خپله کوتاهي باندې به پښیماني ښکاره شي، خو لیکن دا پښیماني به بیا فایده نه ورکوي. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، وهم او دوی به يحملون پورتکی اوزارهم بوجونه د ګناهونو خپلو على ظهورهم په شاګانو خپلو. څوک د بل چا بار هلته نشي پورته کولی، هر چا باندې به د خپلو جرمونو د ګناهونو پیټي بار وي. الا خبردار ساء بد دی ما هغه بوج یزرون چې دوی پورته کوي. د ګناهونو پیټي د قیامت په ورځ باندې پورته کول دا ډېر بد پیټي دي. وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو. آیت کریمه کې اوس تزهید فی الدنیا ذکر کی. دنیا نه بیرغبتی، د دنیا سی او لوبه او مشغله ده. وما الحیات الدنیا او نه د ژوند دنیاوي الا لعب مگر لوبې ولهو او مشغله ده. لعب اکثر هغه لوبو ته ویل کېږي چې هغه کې هېڅ لذت او خوند نه وي، لکه هسې د ماشومانو لوبې. او لهو هغه ته ویل کېږي چې یو څه هغه کوونکی ترېنه لذت او مزه اخلي، لکه غټان چې کومې لوبې کوي. دا ژوند دنیایي هسې لوبې او هسې مشغله ده. وللدار الآخرة خیر للذین یتقون. د جمله کې اوس ترغیب آخرت ته ورکوي. وللدار الآخرة او خامخا کور رستنې خیر غوره دی للذین هغه کسانو لره یتقون چې تقوا کوي. کوم خلک چې د الله نه ویریږي، شرک نه ځان ساتي، حرامو نه، هغوی دپاره آخرت غوره دی. افلا تعقلون نو تاسې عقل نه لرئ. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. آیت کریمه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اوس تسلی ورکوي. دا ظالمان د ستا تکذیب نه کوي، ته ورته معلوم یې چې ته امین او صادق انسان یې. د دوی ورانه چې دغه د الله د آیاتونو سره ورانه ده. د دې وجې نه دا عادت د مشرکانو وي، هغه داعي سره ورانه نه وي، د الله آیاتونه پرې باندې بد لګېږي. کله چې توحید خبره کې د شرک رد کې دا خبرې پرې باندې بدې لګېږي. قد نعلم یقینا پوهیږو موږ انه چې یقینا لا يحزنک خامخا خفه کوي تا لره الذي هغه خبرې یقولونه چې دوی وایي. فانهم نو یقینا دوی لا یکذبونک دروغجن نه ګڼي تا، ولکن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله هدایتونو د الله نه یجحدون انکار کوي. د الله آیاتونو نه انکار کوي، هغه پرې باندې بد لګېږي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. آیت کریمه کې تسلی ده. ستانه مخکې هم نمونې شته دی چې دوی د انبیا علیهم السلام تکذیب کړی او هغوی ته ضررونه او تکلیفونه رسولي دي. ولقد كذبت او یقینا دروغجن ویلی شوي دي رسولون ډېرو رسولانو ته من قبلک مخکې ستانه مخکې ډېرو رسولانو تکذیب شوی دی. هغوی څه کړي دي؟
فصبروا نو صبر کړی و هغوی علی ما په هغه څه باندې کذبو چې دروغجن ویلی کېدل هغوی ته و اوذوا او تکلیف ورکړی شوی و حتی تر دې پورې اتاهم چې راغی هغوی ته نصرنا مدد زمونږه مختلف تکالیف د ظالمانو انبیا علیهم السلام ته ورکړي دي قرآن د هغه نه ډک دی ولا مبدل لکلمات الله ولا مبدل او نشته دی هیڅوک بدلونکی لکلمات الله د کلمو د الله تعالی کلمو نه مراد وعدې د الله دي الله وعدې څوک نشي بدلولی ولقد جاءك من نبأ المرسلين د جمله کې جواب د سوال چې مخکې انبیاو ته نصرت راغلی مدد راغلی د هغوی څه واقعات شته دی جواب نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دغه واقعات بیان کړي دي ولقد جاءك او یقینا ناغلی دي تا ته من نبأ المرسلین من نبأ بعضی خبرونه المرسلین د پیغمبرانو د خبرونو نه بعضی واقعات تا ته بیان شوي د قرآن کریم کې وإن كان كبر عليك اعراضهم آیت کریمه کې الله رب العالمین تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکوي او ادب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکانو په هدایت باندې ډېر حرص درلودلو او دا تمنا کوله چې هر یو معجزه دوی غواړي هغه الله رب العالمین نازله کړي الله رب العالمین جواب کوي چې پیغمبر هدایت کول ستا په لاس کې نه دی الله غواړي د ټولو خلکو ته هدایت کولی شي خو لیکن الله رب العالمین حکیم ذات دی په خپلو کارونو باندې ډېر ښه پوهیږي او اختیار د معجزې دا ستا سره نشته دی هغه اختیار الله رب العالمین سره دی که ته طاقت لري چې ځمکه کې یو سورنګ طلب کړي یا اسمان ته اندرپایه طلب کړي او دوی ته یو معجزه راوړي نو راوړه ته یې نشي کولی بلکې دا اختیار د الله دی نو الله پوهیږي په خپلو کارونو باندې وإن كان او کچیرې وي کبر ګران علیک په تا باندې اعراضهم مخ اړول د دوی چې دوی د ایمان نه مخ ګرځي او په تا باندې د ایمان راوړلو نه اعراض کوي فإن استطعت نو که ته طاقت لري ان تبتغي چې ته طلب کې نفقا یو سرنګ فی الارض په ځمکه کې او سلمن یا اندر پایه فی السماء اسمان ته فتأتیهم چې راوړي ته دوی ته بآیت څه نښه څه معجزه او څه نښه ورته راوړي نو دلته تقدیر د عبارت دی چې ففعل دا کار وکړه ته نشي کولی اختیار تا سره نشته دی ولو شاء الله لجمعهم على الهدى جمله کې اوس ادب ذکر کی ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی لجمعهم خامخا جمع کړي به وي دوی على الهدى په هدایت باندې به جمع کړي وي که په زور او که په هره طریقه باندې وي ولا تکونن پس ته مه کېږه من الجاهلین د ناپوهانو نه دا زجر نه دی بلکې دا ادب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې الله رب العالمین بیانوي انما یستجیب الذین یسمعون دې کریمه کې الله رب العالمین اوس علت ذکر کوي د پاره د عدم هدایت د منکرینو دې ته ولې الله هدایت نه کوي ځکه دا عنادیان دي الله هدایت چاته کوي هغه خلک چې هغه حق لره اوري او څوک چې حق نه اوري حق ته غوږ نه ږدي دې ته الله رب العالمین هدایت نه کوي انما یستجیب یقینا قبلی حق لره الذین هغه کسان یسمعون چې اوري د حق ته غوږ دي په طریقه د انابت باندې والموت او مړي چې دا کفار هم د دې مړو په شان ته دي یبعثهم الله راپورته به کړي دوی لره الله تعالی ثم الیه بیا به خاص هغه ته یرجعون واپس کولی شي والموت دې کې الله رب العالمین یو ناشنا مثال ذکر کړلو او تشبیه ورکړله ناشنا تشبیه ده چې دا کفار چې د مړو په شان ته دي نو دوی حق لره نه اوري د کفارو تشبیه د مړو سره ورکړې ده په عدم سماع کې په نه اورېدلو کې د کفارو تشبیه د مړو سره ورکړې ده لکه څرنګه چې مړي نه اوري نو دغه رنګې دا کفار هم حق لره نه اوري او ظاهري شکل باندې به واوري خو لیکن هغې ته استجابت نه کوي قبولوالی هغه ته نه کوي نو دا داسې ده لکه بیخي چې دوی اورېدلي نه او نه ورته غوږ ایښی په دې آیت کریمه هم بعضې علماو دا استدلال کړی دی چې مړي نه اوري مړي خبرې نه اوري دا مسله به انشاءالله په خپل ځای کې په تفصیل سره بیانوو مدلله او تفصیلي به انشاءالله بیا بیانوو دلته مختصره دا خبره واوري چې د مړو د اورېدلو او نه اورېدلو په باره کې دوه قسمه نصوص دي قرآن او سنت کې بعضې احادیثو نه معلومیږي لکه د قبر نه چې کله خپلوان حرکت کوي نو د هغې د دې چپړو کشار دا مړی اوري دا حدیثو کې راغلي دي
او د بعضې نصوصو د شریعت نه دا معلومیږي چې مړي نه اوري. نو تطبیق دا دی او حق خبره دا ده چې کوم ځایونه چې منسوسي دي نص په هغې کې ثابت دی چې دلته مړي اوري، نو هغه ځای کې به موږ هم په خپله عقیده کې ثابتوو. مثلا قبر نه چې کله خلک روان شي نو د چپړو هغه کشار دا مړی اوري. دارنګه قلیب بدر د بدر کویانو ته چې کله د مشرکانو ور واچولی شو، نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې هلته هغه خطاب وکړلو هغه مړو د مشرکانو ته. هغه ځای کې ثابت دي چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې دوی نن اوري، نن دوی ښه اورېدل کوي. د دې نه اخوا په عامو حالاتو کې مړي اورېدل نه کوي. نو عامو حالاتو کې مړي اورېدل نه کوي، کوم چې خاص مواضع دي او نص پکې ثابت دی، احادیث پکې موجود دي، نو هغه ځایونو کې بیا موږ هم هغې ته ثابتوو. وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه. ایت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکي مشرکانو ته. دوی به ویلې کنه په دې پیغمبر باندې ولې معجزه نه نازلېږي؟ هغه معجزه وي چې مونږ یې طلب کوو. الله رب العالمین جواب کوي چې ګوره الله رب العالمین څومره معجزې نازلې کړي دي، هغې ته دوی نه ګوري، هغه نه مني، هغې نه انکار کوي، لیکن نورې معجزې بیا دوی غواړي. حال دا دی چې د عقل هم نه مني. که چېرته دغه معجزې د انسانانو په طبیعتونو او د انسانانو په خواهشاتو باندې راتللی، نو بس یو انسان به ویلی چې د مکه کې د غرونه یي او بل به ویلی چې نه دي، او یو به یو رقم معجزې غوښتلې او بل به بل رقم معجزې غوښتلې، نو دا خو عقل هم نه مني. نو دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې کومې معجزې موږ نازلې کړي دي هغې ته دا ظالمان نه ګوري خو نورې غواړي. وقالو وی دوی لولا نزل ولی نشي نازلېدلی علیه په د باندې آیة نښه من ربه د طرفه د رب ددنه. ولی الله رب العالمین وی په د باندې هغه معجزه نه نازلوي چې هغه مونږ طلب کوو، نور خو معجزات زیات راغلي وو. قلت ورته ووایه ان الله یقینا الله تعالی قادر قدرت لري علی ان په دې ینزل چې نازل کړي آیة نښه، ولکن اکثرهم لا یعلمون. ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا یعلمون نه پوهیږي، دا ناپوهه خلک دي، جاهله خلک دي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ایت کریمن الله رب العالمین اوس نور عقلی دلائل ذکر کی په خپل توحید باندې، مختلف دلائل به ذکر شي. وما من دابة او نشته د هیڅ زنده سر فی الارض پزمکه کې، ولا طائر او نه مرغی یطیرو چې الوزي بجناحیه په وزرونو خپلو، الا امم مگر دا ډلې دي امثالکم په شانته ستاسې په شانته ډلې دي. دا مماثلت په څه شي کې دی؟ دا په رزق کې دی، دا رنګه په خلق او پیدایش کې دی، په تناسل کې دی، او داسې نور ستاسې په شانته ډلې دي. دوی ته چې الله رب العالمین څرنګه رزق ورکوي تاسې ته هم درکوي، دوی چې څنګه الله پیدا کوي او مړه کوي تاسې هم داسې پیدا کوي او مړه کوي، او داسې نور مختلفو سیزونو کې مماثلت دی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا ندی پریخی مونږه فی الکتاب په کتاب کې من شیء هیڅ سیز. کتاب مراد لوح محفوظ دی، لوح محفوظ کې مونږه هیڅ شی نه دی پریخی، د هر څه تفصیلات چې هغه په لوح محفوظ کې شته دی. ثم الى ربهم بیا به خاص خپل رب ته یحشرون دوی ورجمع کړی شي، خپل رب ته به دوی ورجمع کړلی شي. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي د مشرکانو ته. دا خلک د حیواناتو نه بدتر دي، حیوانات هم خپله د تباهۍ او د هلاکت ځای پیژني، لیکن دوی دا نه پیژني، هلاکت کې پراته دي، ځانونه یې کاڼه وړاندې کړي دي. والذین هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بیا آیاتنا آیاتونه زمونږ صمون کاڼه دي، و بکمون او ګونګیان دي، فی الظلمات په تیارو کې دي. صمون و بکمون دی باندې مخکې خبره شوې وه چې د حق نه دوی کاڼه دي او د حق نه دوی وړاندې دي، تیارو کې پراته دي د شرک او د ظلم. من یشاء الله هغه څوک چې وغواړي الله تعالی یضلله ګمراه کړي هغه لره، ومن یشاء هغه څوک چې وغواړي یجعله ویګرځي علی صراط مستقیم په لاره مستقیم نیغه. چاته چې الله وغواړي هدایت وکړي او چاته چې الله وغواړي نو هغه ګمراه کړي، بې لارې کړي. الله یې ولې ګمراه کوي؟ ځکه چې دوی کې هغه اسباب د ګمراهۍ پیدا شي که نه، ځانونه د حق نه کاڼه کړي دي، ځانونه د حق نه ګونګیان کړي، نو الله رب العالمین بیا کندو ته ور واچوي. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه. آیت کریمه کې اوس بل دلیل عقلي ذکر کوي الله رب العالمین، او دا رد دی
د شرک فی الدعا باندې. شرک فی الدعا باندې الله رب العالمین رد کی او حاصل دا دی چې ګوره په مصیبتونو کې تاسو چاته آواز کوئ، څوک رابلئ. مشرکانو عادت هم دا وکنه چې کله به راګیر شو نو به الله ته چغې وهلې. قل ته ورته ووایه ارایتکم خبر راکئ ماته ان اتاکم کراشي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله او اتتکم یا راشي تاسو ته ساعة قیامت غیر الله ایا غیر د الله نه تدعون بلی تاسې د الله نه غیر بل څوک شته چې هغه تاسې رابلی ان کنتم صادقین که یستئ تاسې صادقین رښتیني بل ایاه تدعون نه بلکې د مشکلاتو په وخت کې دی الله رب العالمین رابلی بل ایاه بلکې خاص الله لره تدعون بلی تاسې د الله رب العالمین تاسې مشکلاتو کې رابلی فیکشف نو لرې به کې ما هغه تکلیف تدعونه چې بلنه کوئ تاسې الیه هغه ته انشاء که خوښه شي د الله که الله وغواړي نو هغه تکلیف به تاسې نه لرې کړي. وتنسون ما تشرکون وتنسون او هېروئ تاسې ما هغه تشرکون چې د الله سره شریکان جوړوئ د وخت کې بیا هغه باطل معبودان ستاسې نه هېر وي. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس تخویف دنیوي ورکي. الله رب العالمین ډېرو قومونو ته پیغمبران رالیږلي لیکن چې کله هغوی انکار وکړو الله رب العالمین په قسمه قسم عذابونو باندې هغوی ونیول. ولقد ارسلنا یقینا رالیږلي دي مونږه څوک هم رالیږلي رسولان الى امم ډېرو امتونو ته من قبلک مخکستانه فاخذناهم پس ونیول مونږ هغوی لره بالبأساء په مالی تکلیفونو والضراء او بدنی تکلیفونو لعلهم دې پاره چې دوی یتضرعون عاجزي وکړي الله ته. ولولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا دې کې اوس د هغوی حال ذکر کوي او موانع ذکر کوي ولې الله ته عاجزي ونه کړه ځکه دوی زړونه سخت شوي او شیطان ورته چې دی اعمال ښایسته کړي وو. ولولا پس ولې نو اذ جاءهم کله چې راغی دوی ته بأسنا عذاب زمونږه تضرعوا چې عاجزي کړی وی ولكن قصد قلوبهم لیکن کلک شو قلوبهم زړونه د دوی زړونه کلک شو سخت شو. وزین لهم الشیطان او ښایسته کړي دي دوی ته شیطان و شیطان ما هغه عملونه کانو یعملون چې دوی به کوله دوی چې کوم اعمال به کول شیطان به هغه دوی ته ښایسته کړل. فلما نسوا ما ذکروا به نو کله به چې دوی په دې باطل کې ورخته شول الله به نور هم دا دروازې په دوی باندې را کلاو کړلې د دنیا اسباب او مادیات او دا به پې باندې نور هم را پراخه شو الله به دا دروازې پې را کلاو کړلې ښه به یې په ده کې ور دننه کړل بیا به الله رب العالمین په یو ځل دوی راونیول او دوی جرړې او بیخ به یې ویستلو. فلما نو هر کله نسو چې هېر کړلو دوی ما هغه خبرې ذکرو چې نصیحت ورکړی شوی و دوی ته به په هغې سره فتحنا نو را کلاو کړلې مونږ علیهم په دوی باندې ابواب کل شیء دروازې کل شیء د هر یو شي دروازې د هر څیز به هم پې باندې را کلاو کړلې د دنیا مادیات او اسباب او د هر څه به په دوی باندې پریمانه را کلاو شولو. دا به دوی دپاره استدراج او مهلت و دا معنا نه وه چې دا څه د حق معیار دی نه کله الله رب العالمین باطل پرستو ته د دنیا دروازې را کلاو کی دا د دوی دپاره استدراج وي مهلت وي الله رب العالمین به یو ځل یې رانیسي حتی تر دې پورې دا فرحو چې خوشحالي وکړله دوی بما په هغه څه اوتو چې ورکړی شوي وو دوی خوشحالي نه وکړي لویي وکړله په هغه څه باندې چې دوی ته ورکړی شوي د دنیا هغه مادیات او نور اسباب. اخذناهم نو ونیول موږ دوی لره بغتة ناڅاپه یو دمې الله رب العالمین دوی ونیول. فاذا هم نو په دغه وخت کې دوی مبلسون ناامیده وو بې ناامیدي کوله. فقطع دابر القوم الذین ظلموا فقطع پس پرې کړی شوې دابر القوم جرړې د قوم الذین هغه ظلمو چې ظلم یې کړی و د ظالمانو هغه قوم چې هغوی ظلم کړی و هغوی دا جرړې الله رب العالمین ور پرې کړې. والحمد لله رب العالمین والحمد او ټول د کمال صفتونه لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. د آیت کریمه دلیل شو په دې باندې چې د کفارو په هلاکت او د هغوی په تباهۍ باندې الحمدلله ویل پکار دي په هغوی باندې څق څق کول نه دي پکار بلکې الحمدلله په هغوی باندې ویل پکار دي. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم آیت کریمه کې الله رب العالمین بل دلیل عقلی ذکر کوي
د غوږونو دارنګه د سترګو اختیارمند او ذمہوار دا څوک دی؟ یوازې الله دی. که دا سترګې او غوږونه درنه الله رب العالمین واخلي نو څوک به ورته دا واپس کړي؟ هېڅوک نشته دی. قل ته ورته ووایه ارأیتم خبر راکئ ان اخذ الله که واخلي الله تعالی سمعکم غوږونه ستاسې و ابصارکم او نظرونه ستاسې دا سترګې او ستاسې دا غوږونه واخلي وختم او مهر وهي علی قلوبکم په زړونو ستاسې من اله څوک دی ذمہوار غیر الله سوا د الله نه یأتیکم چې راولي تاسې ته به دا که الله یې درنه واخلي نو دا بل څوک راوړی شي؟ نه شي راوړلی. حقدار د عبادت او د بندګۍ او ذمہوار ذات د سترګو د نظرونو او د ټولو څیزونو هغه یوازې الله دی. الله نه بل څوک دا کار نشي کولی. انظر وګوره کیف نصرف الآیات څرنګه بیانوو موږ الآیات آیاتونه ثم هم بیا دوی یصدفون اوړي د هغې نه الله رب العالمین د دې آیاتونو نه اوړي. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرا. د دې کریمه کې اوس بل دلیل الله رب العالمین ذکر کړي او حاصل دا دی چې ګوره اختیارمند د عذاب دی یوازې الله دی. که الله عذاب په تاسې باندې راولي نو د هغې نه د خلاصون لاره تاسې سره بله شته؟ نشته دی. یوازې الله رب العالمین دی چې هغه اختیار د عذاب لري. قل ته ورته ووایه ارأیتکم خبر راکئ تاسې ان اتاکم عذاب الله ان اتاکم که راشي تاسې ته عذاب الله عذاب د الله بغتة ناڅاپه. ناڅاپه معنا دا چې د شپې راشي او جهرة یا ښکاره د ورځې راشي. هل یهلک نه به هلاکیږي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. دات نه وروسته اوس مختلف سوالات الله رب العالمین د دې مشرکانو جواب کوي. دی به ویلې که نه ښه چې مونږ انکار کوو نو عذاب راباندې راوله که نه. جواب دا دی چې ګوره اختیار د عذاب دا د الله سره دی او پیغمبران چې الله رب العالمین را لیږي دې مقصد هغه دا وي چې خلکو ته بشارت او انذار ورکړي ویری. د پیغمبرانو مسؤلیت دا دی. وما نرسل المرسلین او نه لیږو مونږ المرسلین پیغمبران الا مگر مبشرین نذیر ورکوونکي و منذرین او ویره ورکوونکي. فمن آمن نو چا چې ایمان راوړلو و اصلح او عمل نیک کړلو فلا خوف نو نه به ویره علیهم په دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غمژن کیږي. دوی باندې به نه ویری او نه به غمژن کیږي. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب. آیات کې مستخویف دی. والذین کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږ یمسهم العذاب وبرسیږي هغوی ته العذاب و عذاب بما کانوا یفسقون بما کانوا په سبب د هغه چې یفسقون دوی نافرماني کوله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. د آیت کریمه کې مختلف سوالونه د مشرکانو جواب کی. حاصل دا چې ته چې زه پیغمبر یم نه خپل ملګری خو دې مالدار که کنه. الله رب العالمین جواب کی چې پیغمبر ورته وایي چې ما سره د الله د خزانو اختیارات نشته دی. قل ته ورته ووایه پیغمبر لا اقولو نوې مزه لکم تاسې تعین دی چې زما په اختیار کې خزائن الله خزانې د الله دي ولا اعلم الغیبه. چې تا سره اختیار نشته نو موږ ته خو یې وښیه که نه معلومات خو به دغه خزانو نه لرې. جواب دا دی چې زه په غیب باندې نه پوهېږم. ولا اعلم الغیب او زه نه پوهېږم الغیب په پټو څیزونو. د غیب علم دا هم زما سره نشته دی. ولا اقول لکم انی ملک. نو ته خوراکونه او څښاک او دا څیزونه کې د دې جواب الله رب العالمین کوي چې ورته ووایه ګوره چې زه ملایک نه یم بشر او انسان یم. ولا اقول او نه یم زه لکم تاسې ته انی ملکون چې یقینا زه ملکون ملایک یم. زه ملایک نه یم زه یو بشر یم. ان اتبعو زه تابعداري نه کوم الا مگر ما د هغه څه یوحا چې وحي کیدی شي الی ما ته زه د وحي تابعدار یم. قل هل یستوي الاعمى والبصیر. جواب د بل سوال دی. خو موږ تاسو سره برابر یو نو بیا جواب دا دی چې وړوند او بنا سره برابرېدلی شي نه. مونږ چې یو بنا یو او تاسې وړاندې استئ د وړاندو په څیر یاستئ. قل ته ورته ووایه هل یستوي آیا برابر دی الاعمى وړوند والبصیر او لیدونکی او وړوند سره برابرېدلی شي؟ دا هېڅکله نشي برابرېدلی. افلا تتفکرون آیا پس فکر نه کوئ؟ تاسې د فکر نه کار نه اخلئ. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم.
دکی ادب بیانې نبی صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم بیانوه د دوی د سوالونو د وجنه او د دوی د اعتراضونو د وجنه د قرآن کریم بیان دامه پرېږده. وانذر ویره ورکه به په دې وحي سره الذین هغه کسانو ته خافونه چې ویریږي ان یحشروا د دینه چې راجمع به کړی شي دوی الی ربهم رب خپل ته لیس لهم نبی دوی لره من دونه سوا د الله نه ولی څوک دوست الله نه سوا به دوی دپاره څوک دوست نه ولا شفیع او نه سفارشي لعلهم دې دپاره چې دوی یتقون بچ شي د جهنم نه د جهنم دور او د الله رب العالمین د عذاب نه دوی بچ شي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دې جواب د بل سوال د مشرکانو دی. دوی به ویلې دا غریب صحابه کرام دا ځان نه وشړه وایي مونږ ته چې د دوی سره کېناستل دا مناسب نه ښکاره کېږي دوی ځان نه وشړه مونږ به ستا تابعداري وکړو. الله رب العالمین جواب کوي چې دا مؤمنان ځان نه مه شړه هغه خلک چې الله رب العالمین په سبا او بیګا کې رابلي. ولا تطرد الذین او مشړه هغه کسان یدعون چې رابلي ربهم رب خپل بالغداة سبا والعشي او بیګا سبا او بیګا خپل رب رابلي یریدون غواړي دوی وجهه مخ د الله مختلف کی په دې عبادت سره. آیت کریمه دلیل دی چې الله رب العالمین ته مخ ثابت دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي نه تشبیه ورکو نه کیفیت بیانو داسې نور دې د وجه نه مخ د الله رب العالمین صفت دی. ما علیک نشته دی پتا باندې من حسابهم د حساب د دوی نه من شیء هیڅ چیز وما من حسابک او نشته دی د حساب ستانه علیهم په دوی باندې من شیء هیڅ چیز معنا دا چې دوی ذمہواری پتا باندې نشته او د ستا ذمہواری په دوی باندې نشته دی. فتطردهم نو که وشړې ته دوی لره فتکون نو شی به من الظالمین د ظالمانو نه. وکذلک فتنا بعضهم ببعض دې کریمه کې اوس الله رب العالمین اول امتحان ذکر کوي دا امتحانونه چې هغه د داعی په وړاندې باندې را پیښیږي. کله چې انسان دعوت کوي الله رب العالمین لارې ته خلک راولي نو مختلف امتحانونه مختلف پړاوونه مختلف عقبات به د مخې ته راځي. نو اول دا د مشرکان ورته راپاڅېږي چې خدا زمونږ په دې ټولو کې چې دی همدا تا باندې دا احسان وکړی شو چې ته په حق باندې لکه دا د داعیانو ته وایي که نه دا عام باطل پرسته خلک چې بس همدا ته په حق باندې بل څوک الله رب العالمین نه دی لیدلي او بل چاته الله رب العالمین حق نه دی ورکړی همدا ته په حق باندې الله رب العالمین جواب کی چې الله شکرګزار بندگان ډېر ښه پیژني. وکذلک فتنا وکذلک همدارنګه فتنا مونږ امتحانو بعضهم بعضې د دوی نه ببعض په بعضو سره مؤمنان په مشرکانو سره امتحانو لیقولو دې دپاره چې ووایي دا کافران هؤلاء آیا دا هغه کسان دي من الله چې احسان کړی دی الله تعالی علیهم په دوی باندې من بیننا د منځ زمونږ نه زمونږ په منځ کې الله په همدوی باندې احسان کړی دی بل څوک نو. الله رب العالمین جواب کی الیس الله نو آیا نه دی الله تعالی باعلم بالشاکرین ښه پویه بالشاکرین په شکر کوونکو باندې الله خپل شکرګزار بندگان پیژني نو هغوی ته الله رب العالمین هدایت هم کوي. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دې کریمه کې الله رب العالمین وسطب ذکر کی کله چې دا داعیان دعوت وکړي راشي نو ته دوی ته سلامتیا دعا غواړه دوی دپاره دا اطمینان او تسلی شي. وَإِذَا جَاءَكَ او کله چې راشي تا ته الذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري بآیاتنا په آیتونو زمونږ فقل نو ته ورته ووایه سلام سلامتیا دې وي علیکم په تاسې باندې کتب ربکم لازم کړی دی رب ستاسې علی نفسه په خپل ځان باندې الرحمت رحم کولو دې ته لزومي تفضلي ویلی کېږي پرون په دې باندې خبره شوې وه الله په خپل ځان باندې دا لازم کړی دی چې مؤمنانو باندې به رحم کوي. انه چې یقینا من عمل منکم چا چې عمل کړی وي منکم ستاسې نه سوءا بد بجهالت په ناپوهۍ سره یو بد عمل ترې شوی وي په ناپوهۍ سره ثم تاب بیا توبه وباسي من بعده وروسته دې نه واصلح او عمل نیک کی نیک اعمالو کی فانه نو یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی. الله رب العالمین مغفرت کوونکی او رحم کوونکی ذات دی.
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. دغه دویمه عقبه د دعوت داعی انسان باندې دا امتحان کېدلی شي چې کله کله به باطل پرست درته وایي چې خام دا یوازې د اسلام خبره ده او د توحید خبره ده او د شرک خبره ده، نورې خبرې نشته ده. الله رب العالمین جواب کوي دا دې لپاره په تفصیل سره بیانېږي چې د مجرمانو د الله را ښکاره شي. د دې وجه نه داعی انسان به اسلام، توحید، حق دا په تفصیل سره بیانوي، دې لپاره چې د باطل پرستو د الله را د واضح شي او معلومه شي. وکذالک او دغه نفصل الآیات تفصیلی بیانو مونږ الآیات آیاتنا الله آیاتونه او د الله توحید او اسلام مونږ تفصیلی بیانو. ولتستبین او دې لپاره چې ښکاره شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو د باطل پرستو لار ښکاره شي. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. آیت کریمه کې الله رب العالمین د مختلفو سوالونو جوابونه د مشرکانو کوي. حاصل د سوال د دوی داو چې ته ولې زموږ د دین تابعداري نه کوې او زموږ د معبودانو. الله رب العالمین جواب کوي چې ورته ووایه زه د دې نه منع کړی شوی یم. قل ته ورته ووایه انی نهیت یقینا منع کړی شوی یم زه ان اعبد الذین د دې نه چې بندګي وکړم زه الذین دا کسانو تدعون چې تاسې رابلئ من دون الله سوا د الله نه سوا د عبادت کولو او د بندګۍ کولو نه زه منع شوی یم. قل لا اتبع اهواءکم. دغه اوس جواب د بل سوال دی ولې زموږ د دین تابعداري نه کوئ؟ جواب دا دی ستاسې دین په خواهشاتو باندې بنا دی. قل ته ورته ووایه لا اتبع تابعداري نه کوم زه اهواءکم د خواهشاتو ستاسې. قد ضللت یقینا ګمراه بشم اذن په دغه وخت کې وما انا او نه به یم زه من المهتدین د هدایت موندونکو نه. قل انی علی بینة من ربی. یاد کې اوس جواب د بل سوال دی څه دلیل دی تا سره؟ جواب دا چې زه د رب د طرف نه په دلیل باندې رالیږلی شوی یم. قل ته ورته ووایه انی یقینا زه علی بینة په دلیل یم من ربی د طرفه د رب خپلنا، خپل رب د طرف نه زه په دلیل یم. وکذبتم او دروغجن ګڼئ تاسې به هغې لره کوم دلایل چې د الله د طرف نه راغلي تاسې د هغې تکذیب کوئ او دروغجن یې ګڼئ. ما عندي ما تستعجلون به. دغه جواب د بل سوال چې ته په دلیل یو مونږه باطل پرست یو خو عذاب راوله کنه. جواب دا چې د عذاب اختیار د زما سره نشته دی، د الله اختیار دی، عذابونه د الله په اختیار کې دي. ما عندي نشته دی زما سره ما هغه څه تستعجلون چې په تلوار باندې غواړئ تاسې به هغې لره کوم څیز چې تاسې په جلتۍ باندې غواړئ چې هغه عذاب دی، هغې اختیار زما سره نشته دی. ان الحکم نه دی اختیار الا لله مگر الله لره دی، د دې اختیارات یوازې الله لره دي. یقص الحق بیانوي حق لره وهو خیر الفاصلین وهو وغه خیر الفاصلین غوره د فیصله کوونکو نه دی. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. کما سره اختیار د عذاب وي نو اوس به زموږ او ستاسې ترمنځ فیصله شوې وي. قل ته ورته ووایه لو ان عندي که چېرته وی عندي زما په اختیار کې ما هغه څیز تستعجلونه چې په تلوار یې غواړئ تاسې به هغې لره لقضي الامر خامخا فیصله د کار به شوې وی بیني په مابین زما کې وبینکم او په مابین ستاسې کې دا اختیار که ما سره وی نو اوس به فیصله شوې وی. والله اعلم بالظالمین. والله الله تعالی اعلم خپوی دی بالظالمین په ظالمانو باندې. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. یاد کې اوس جواب د بل سوال چې تا سره اختیار نشته دی نو علم خو یې د سره کنه عذاب به کله راځي؟ نو الله رب العالمین جواب کوي چې ورته وایه د غیب علم د یوازې الله سره دی. وعنده او خاص د هغه سره مفاتح الغیب کلیګانې د غیبو دي، چابیانې د غیبو دي، د پټو څیزونو چابیان یوازې الله سره دي. لا يعلمها نه پوهېږي په هغې الا هو مګر هغه الله، یوازې الله په هغې پوهېږي. ويعلم او پوهېږي ما په هغه څه فی البر چې په وچه کې دي والبحر او په دریاب کې دي، په دې ټولو باندې الله پوهه دی. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. وما تسقط او نه راپرېوځي من ورقة یوه پاڼه الا یعلمها مگر پوهېږي الله تعالی په هغې. ولا حبة او نه راپرېوځي یوه دانه فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه کې. ولا رطب او نه لوند ولا یابس او نه وچ الا فی کتاب مبین
الا مگر فی کتاب مبین په کتاب ښکارا کې دی دا ټول سيزونه د الله رب العالمین سره په کتاب کې موجود دي چې هغه لوح محفوظ دی وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار آیت کریمه کې بل عقلی دلیل الله رب العالمین ذکر کوي حاصل دا دی چې ستاسې ویده کېدل ستاسې ویښېدل دا ټول د الله رب العالمین اختیار کې دي وهو الذي او خاص الله تعالی هغه ذات دی توفاکم چې وده کوي تاسې باللیل د شپې ویعلم او پوهېږي ما په هغه کارونو باندې جرحتم چې کوئ یې تاسې بالنهار د ورځې ثم یبعثکم بیا راپورته کوي تاسې د خوب نه فیه په بله ورځ کې یو شپه موده کې په بله ورځ کې بیا راپاڅئ لیقضا دې دپاره چې پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرره هغه نیټه مقرره چې الله رب العالمین لیکلې هغه په دې طریقه باندې پوره کړي چې تاسې هغه د مرګ نیټې ته ورسئ چې الله رب العالمین تاسې ته لیکلې ده ثم الیه بیا خاص هغه ته مرجعکم واپسې ستاسې ده ثم ينبئکم بیا به خبر درکوي تاسې ته بما په هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسې کوئ تاسې چې کوم اعمال کوئ الله به د قیامت په ورځ باندې بیا د هغې خبر درکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك